د مقاومتیانو خوب په اوبو لاهو شو. امریکا پر افغانستان د بیا نظامي برید نه غواړي. طالب سره سیاسي تعامل غواړي، خو طالب لا هم سرزوري کوي. دا چې څنګه نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پخواني جنګ سالاران او اوسني مقاومتیان په دې فکر او هیله دي چې امریکا به یو ځل بیا پر افغانستان برید وکړي. د طالبانو حکومت به نسکور او بیا به دا غله په څوکیو کېنوي او یا هم دوی سره به د طالبانو پر ضد جګړه کې همکاري وکړي. خو ښکاري چې دا ځل یې یاد خوب هم په اوبو لاهو شو. دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارین دیگر ویلي هیواد به یې بیا په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي. هغې زیاته کړې هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته ادامه ورکړي او هغوی وهڅوي چې امنیت ټینګ کړي او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د دیگر په خبره چې ښوونځیو ته د نجونو تګ او دغه راز د امنیت ټینګول هغه دوه مسلې دي چې امریکا پرې له طالبانو سره خبرې کوي. د امریکا د سفارت سرپرست په ټینګار سره ویلي چې څوک دې ترې افغانستان کې د پوځي مداخلې تمه نه لري. د نوموړي دا څرګندونې ظاهراً د دوستم د هغې خبرې په غبرګون کې دي چې ویلي و که نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي نو طالبان به په 2 اونیو کې له شمالي ولایتونو وباسي. دغه راز د وحدت ګوند مشر محمد محقق هم عراق کې یوې غونډې ته ویلي و چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو اقتصادي او نظامي فشارونه روان وساتي چې یا د ټولګډونه حکومت جوړولو ته غاړه کېږدي او یا وپرځېږي. حلیم فدایي لیکلي امریکا له طالب سره ډیپلوماسي سیاسي تعامل غواړي، برعکس طالب بدبخته اوس هم د جګړې یا انحصار له لارې حاکمیت غځول او نور بیا د جګړې له لارې حاکمیت نیول غواړي. راځئ په ګډه پر یو داسې نظام توافق وکړو چې د ولس په رایو راغلی وي. امریکا له 20 کالو زده کړه وکړه او موږ له 15 کاله زده کړه نه کوو. خلک وایي که طالبان د فتح او د نړۍ د ماتولو ادعاوې څخه تیر نشي او یو ټول منلی او مسلکي حکومت جوړ نه کړي نو وضعیت به تر دې لا خراب شي. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایي؟ خپل نظر مو کمنټ کې راته ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره ویډیو هم لایک او چینل سبسکرایب کړئ.